د ایران د بهرنیو چارو وزارت وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون د هلمند سیند د اوبو د ویش په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق او نور جنجالي مسایلو یو لنډه ارزونه په ایران کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داودزی صاحب نه اخلم چې په سکایپ زمنګ بلنه منلې ده. داودزی صاحب تاسو ستړي مشه اجازه راکړئ پوښتنه کوم چې تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د ویش موضوع څومره جدي ده چې مثلا دواړه حکومتونه رسمي اړیکې نه لري خو ایران پرله پسې پلاوی لیږي غواړي د اوبو په ویش باندې د سره خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. وعلیکم. دا مسله ایران ته ډیره جدي ده. د ایران د دوه شرقي ولایتونه د افغانستان نه په ورتلو اوبو باندې کاملا متکی دي او د 2 کال یا 3 کال نه را په دې خوا د ولایتونو کې د اوبو سخت کمښت دی. البته چې د دې وړاندوینه هم شوی و ایرانیان خپل اقدامات نه دي کړی او تل د افغانستان د اوبو په تمه وو. افغانستان کې هم حقیقت هم دا دی چې اوبه کمی دي، حتی په کابل ښار کې اوبه کمی دي، په مجموع کې اوبه کمی دي. بیا دغه بندونه چې نوي جوړ شوي دي کمال خان بند او نور داسې کوچني نور بندونه دي د کې چې کومه اوبه ذخیره دي کاغه پریم دي ډېر نه ورسیږي ایران ته وچیږي. یعنی دا یو جدي معضله ده، خصوصا د ایران د لپاره جدي معضله ده. اما د افغانستان د لپاره د ایران سره روابط مهم دي په دې حساس وخت کې. نو ځکه تاګ راتګ ضروری دی، د خبرې اترې ضروری دي. او فکر کوي چې دومره دا موضوع جدي وسی د منځګړیتوب د پاره باید څوک رامخې ته شي که چیرته رامخې ته شي مثلا څوک؟ زه فکر نه کوم چې بل چاته ضرورت دی ځکه د دواړو اړخونو ترمنځ روابط ښه دي. دوی راشه درشه لري، خبرې اترې کوي شي، روابط په ښه سطح باندې واقع دي. فکر نه کوم منځګړي ته د ضرورت دی. دوی طالبانو هیات هم د ایران هیات راغی وی قتل تایید کړ چې اوبه کمی دي. نو معضله د دوی دواړو ترمنځ شته او دوی دواړه د دې توانایي لري چې حل کړي. صحیح. تاسو چون په ایران کې کاری تجربه لري داودزی صاحب د هلمند د اوبو په ارتباط باندې دواړو هیوادونو رسمي موافقې لاسلیک کړي دي، البته په خوانه دي. آیا ضرورت ویني چې باید د ایران سره د اوبو د سرچینو او سهم ورکولو په اړه د سره بل سروي یا کوم احتمالي موافقه وشي؟ فکر نه کوم ځکه دلته دوه معضلې دي، یو سیاسي ده او یو هم تخنیکی ده. سیاسي دا ده چې دواړو ملکونو کې نظامونه لازم مشروعیت نه لري چې داسې معاهدې دستخط کړي. او تخنیکی معضله هم همدا ده چې اوبه نشته، اقلیم تغییر کړي چې بحثو کې په څه باندې ویو کې. البته چې ایران یو وخت دا وړاندیز کړو چې دوی غواړي د آموسین نو براکش کی او بیا دې خپل دغه کې خوشي کی پایپ لاین په واسطه. هغه یو د پروسه د موږ سره مطرح کړي و، هغه وخت کې نتیجه ورنکړه. یعنی د دوی منځ کې خبرې اترې شته، ضروری دي خو زه حل نه نم دا معضله حل نه لري. او صحیح او داو چې خپل په دانه حل پیدا کړي دا ستاسو خپل مسله ده. صحیح. او هغه وخت چې تاسو وی مثلا د ایران چې دومره غوښتنې کولې افغانستان ته د اوبو په بدل کې څه امتیازات ورکول، هغه وخت کې د هلمند اوبو پاک لغښتنې نه وي ځکه په هغه وخت کې د بندونه نه وو، موږ اوبو باندې کنټرول نه درلوده. څومره اوبه چې وی هغه ورتللې، نو ځکه هغوی لپاره دا مسله هغه وخت کې نه وه. دا بندونه خو د روستي 3-4 کال کې جوړ شول چې اوس ایرانیان دې ته متوجه شو چې دا بندونه خو د اوبو ودري او په دوی باندې کمیږي. البته موږ ته وړاندیز د هریرود په حق لاوه، د هلمند په حق لنه و، د هریرود په حق غوښتل چې نوې معاهده باندې بحثو کې امضای کې او لکه مخکې مې چې اشاره وکړه غوښتل د آموسین نه پایپ لاین کې اوبه راوړي او غور منطقه کې هریرود کې خوشي کې او اخر کې بیا واخلي. موږ هغه بحث هغه وخت کې آماده نه وو.
هغه وخت نو او هلمند مازله نه و چې بندونه نه و موږ وبو باندې کنټرول نه درلود. دا وزې سب یو تخنیکی پوښتنه بلم کومه یو انتقاد کیږي چې افغانستان او ایران د اقلیمي او چاپیریالي بدلونونو د مطالعه پرته موافقه کړې دي او د وبو په اړه غیر علمي توقعات د یو بل نه مطرح کوي. په دې اړه باندې تاسو د مسلکي ادارو متخصصینو څه اوریدلي دي څه ویلي په دې اړه مثلا تاسو سره؟ زه خو څومره چې مطالعه کړې ده په هغه وخت کې د موسی شفیق په وخت کې مطالعه شوی و اقلیمي موضوعات مطرح شوی و په هغه وخت کې خو دواړه نظام خودي خوشاهي نظام او پاچایانو صلاحیت درلود دواړو فیصله کړې و چې اقلیمي موضوعات چې تغییر وکړي بیا به تجدید نظر راشي. نو اما اوس د فعلی اقلیم دا په هغه وخت کې دونه وړاندوینه هم نه وشوي دا غازات چې خبره چې راوځي او د ځمکې د حرارت درجه جګیدل دا په یو مده کې دونه لوی مسله نه و نو ځکه وړاندوینه نه وشوي. صحیح مننه محمد عمر داوودزی صاحب تاسو د حضور نه مننه ارزونې نم خپل نظریات او معلومات هم شریک کړل کورم ودان. خیر مننه.